که یو سړی د مسلمان پسې ولګېږي د هغه عیبونه خلکو له رسوا کوي دا به د خپل کور په دې منځ کې ناست الله عز وجل به دا وشرموي فرمایي کله چې معراج ختم ملائکه ولیدو د خلک ولیدل چې د تیرو کالو د خلای د خپل مخونه ورباندې شکول سینې ورباندې شکول ما پوښتنه وکړه انسانان څوک دي دا هغه خلک چې غیبتونه کوي د خلکو عزتونه د منځ اخیستي دي حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی سود په سودونه کې هغه چې شری د مسلمان سړي بیزتی د مسلمان سړي سپکه بیانول د مسلمان عیبونو پسې لګیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان پسې ولګي دا عیبونه خلکو له رسوا کوي په دې منځ کې ناس الله عز وجل به دا وشرمي سواد محدثون شاغي جرح امام النووي رحمه الله کی په مقدمه مسلم کی ذکر کړي باب ذکر کړي په بیان د دفاع حدیث دی هغه واقعي یا بل یا غیبت محدثین چرته ټکوږي محدثین چرته ټکوږي دا اجر دی دا غیبت نه بلکې د دین حفاظت دی بل سبب د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا حدیث معلومه کیږي قبر په عذاب عدم التنصح من البول د تشي متوزن ځان نساتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عامة عذاب القبر من البول فإن عامة عذاب القبر من ځان د قبر عذاب ځان وساتي د قبر عذاب چې ورکیدي چې تاسو مشکل دي داري د مشکل دي په دې طریقو د چې خپل ضرورت پوره کړي په دې طریقو د چې خپل ضرورت پوره کړي چې هغه بیرته دار څلورم د قبر عذاب چې انسان ورکیدي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث معلومیږي څومره دروغ بما كانوا يكذبون دروغ منغوي كانوا فعل ناقص بما كانوا يكذبون مضارع باندې داخل کړي دي او په دې وخت کې دوی دروغ باندې داخل کړي دي انسان چې کله دروغ وایي همیشه دروغ منغوي انسان چې کله دروغ شروع ته ټلیفون کې رسول دروغ منغوي صورت حال دي چرته دي سزا ده څه صورت حال شوي دي سزا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت معلومیږي الله عز وجل تعالی